منکم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه او نیکی هیلې محمد صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته د ټولو ټولو لیدونکو اردن ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محمد محترم تضمین باید دوی مونږ ته راکړي نه مونږ دوی ته تضمین ورکړو. تضمین متضرر افراد او اشخاص نه غواړي، دلته ظالم غواړي چې ماته تضمین راکړي. زه متضرر یم ستا څخه، که اقتصادي برخه کې دي، که سیاسي برخه کې دي، که ټولنیزو برخو کې دي. ستا له حالاتو، ستا له گفتار او ستا له کردار څخه زه زخمی هم یم، زه بې ثباته شوی هم یم او لسیزې زما په وجود باندې د زخمونو څخه ډک دي چې بیخي خالي ځای پکې نشته دی. زه تا نه تضمین غواړم، ته ما تضمین لکه ملا برادر غني درته ویلې چې تر څو قوي تضمین ماته رانه کړي دروازې هم درته نه خلاصوم، ځکه چې تا بار بار پر ما باندې حمله کړې ده، تا بار بار پر ما باندې تعرض کړی ده. د بیا د تعرض د نه کولو لپاره تضمین ماته راکړه. زه د تضمین ته درکړم، د کومې زاویې تضمین ته درکړم. او که بل خوانه د څو نقطو تضمین غواړي، دغه تضمین ته ماته راکړه، ځکه چې هغه تا کې پیدا شول، تا کې وروزل شول. همدا د پرون د مولانا فضل الرحمن خبره ده، لکه موږ تاسو اشاره ورته وکړله. هغه وایي چې دا چاته چې ته د ترهګر عنوان نوم ورکوې، ټي ټي پي دا نړۍ ته ترهګره ده، اروپا ته ترهګره ده، امریکا ته ترهګره ده، د پاکستان ریاست ترهګره ده. مولانا فضل الرحمن په واضح خبرو باندې په واضح الفاظو کې دا خبره کوي چې ما ترهګره نه ده، هغه ماته مجاهدین دي. ونسه مولا فضل الرحمن ته وکړم دا څنګه مجاهدین ته ما افغانستان سره چې ګریوان نه وش کول او ته چې ماته مجاهدین دي. ستا قومي مشران، ستا پارلمان، ستا کابینه پر هغه نقطو کې چې ته افغانستان سره دغه لري مشکلات لري، هلته فصل تا سره په کابینه کې ده. خپل پوښتنو جوابونه د خپل کابینې څخه وغواړه، له خپل پارلمان غړو څخه وغواړه، قومي مشران څخه وغواړه. تعرضي بریدونه چې پر افغانستان باندې کې یادوبل چې خړې کړي دي، یو نفر هم د سره ملاتړ نه ده او تضمین هم درته زه درکړم. تضمین ماته ته د څه راکړه چې بیا د 2001 په څېر باندې د افغانستان د اشغال کېدلو لپاره غرب سره به قرارداد امضا کوي. ما ته تضمین راکړه. الله خو ته نه منې، رسول ته نه منې، قرآن ته نه منې، فرهنګ ته نه منې، کلتور ته نه منې، پښتو رسم و رواج چې ما ته همسایتوب سره لرو هغه ته نه منې. تر دغه اندازې پورې تا باندې شکمن یم چې ما ته تضمین راکړه چې بیا پر افریقا او پر امریکا او پر اروپا باندې خرڅ نه کړي. د دغه تضمین ماته راکړه. بیا د دغه تضمین ماته راکړه چې زما سفیر ستا سره په اسلام آباد کې ناست دی چې هغه بیا د خپو لاسو څخه ولچک نه کړي، بیا ګونتنامو ته ونه لګي. بیا دغه تضمین ماته راکړه چې تقریبا 2000 بمباري بریدونه صرف ستا تیارې ستا 15000 کور دی آباد محمد صاحب محترم، 15000 هوایي بریدونه ستا د میدانوي څخه کېږي. دغه تضمین ماته راکړه. ته تاریخ را واخله، که چېرته دغه خواجه صاحب زموږ غږ اوري، ته تاریخ را واخله چې په تاریخ کې د افغانستان څخه پاکستان ته یو لوټ هم وار شوي، زه به تضمین درکړم چې بیا درته وارې کړي. تضمین د چیز خبر تضمین در درکړم. هر بار چې زما د انارو، زما د انګورو، زما د مڼو، زما د سبزیجاتو، زما د میوجاتو وار راغلی دی، تا دروازې بندې کړي دي. ترخم نه دی خوا، سپین بولدک نه دی خوا، زما سبزیجات او ترکاري د اوبو پر بیه باندې خرڅه شوې ده، زما ته ژوند تاوان کړی دی. بیا چې ستا د ګلوشاني، ستا د پاپړو، ستا د رشخندۍ سامان وار رسېدلی، دروازې دې خلاصې کړي دي. تضمین هم درته زه درکړم. یعنې هر اړخ کې ته ما سره خام یې، په هره برخه کې ته نړۍ سره خام یې، په هره برخه کې ته په دې خطې کې سره خام یې. او تضمین له داسې یو مملکت څخه غواړي چې هغه تاریخ لري، هغه میړونه لري، هغه قومونه لري، هغه ملتونه لري. محمد صاحب محترم په د 200 کلونو کې پاکستان یو میړه پیدا نه کړلو چې دغه د خپل د راکټ، د خپل د میزایل، د خپل د توپ نوم دغه پر نوم باندې کېږدي. خو خیر ده که څه ټکنالوژي نه لرم، میزایل نه لرم، خو سړي ورته لرم، جوړ به یې کړم ورته. هغه شعر هم دی وایي خلک زه سرونو ته لونګۍ جوړوم. پاکستان هماغه سره لګیا دی. زما د میړونو، زما د سړیو، زما د مشرانو نومونه پر خپلو میزایلو باندې ږدي. هغه ته هغه پاکستان مانه تضمین غواړي. پاکستان څخه موږ تضمین د هر حرکت، د هر فعالیت غواړو، که په ملي سټیج باندې وي، که په بین المللي سټیج باندې وي. موږ دغه ردیف کې یو. دا خبره موږ کړې ده چې پاکستان باید موږ ته تضمین راکړي. پاکستان نور موږ سره د اعتبار وړ نه ده. محمد صاحب محترم یو کاشکې د پاکستان لانجه افغانستان سره تعبیرونه ډېر پر دغه محور باندې راټولیږي چې دا د فرضي کرښې یا د ډیورن لاین معامله ده. دا خبره کرزي صاحب هم کړې وه تر ډاکټر نجیبه پورې وراخوا چې تر څو د پاکستان له شمولیت یا د ایجاد کېدلو څخه وروسته جوړه شوې وه.
هغوی دا ټول په دې عقیده او باور باندې وو چې صرف لانجه په د ډیورلین باندې نه ده. پاکستان مکمل د افغانستان ادعا سره کوي. که ته دغه نن هم ورسره د ډیورلین لین امضا کړي چې ورته ووایې چې هغه امیر خو در سره امضا نه کړ، زه در سره امضا کوم چې په هغه کې امضا هم نشته، درته اپډیټ امضا در کوم دا ډیورلین ستا نه دی پرېږدي. بیا به در څخه دغه شرقي ولایتونه، بیا به در سره غربي ولایتونه، بیا به در سره جنوبي او بیا به در سره دا نور ولایتونه ټول یعنې مغرب څمکني صاحب خبره چې دوی یا تپاره ولایت کې مشاور غواړي. بالکل ته به غلام د پاکستان وي، غلام چې چپه چپه چې وي راسته راسته ډیورن لین پورې دا معامله ده تړلی. یو دویمه پاکستان جوړ شوی د همدې لپاره ده، دغه مازدې لپاره ده. په هغه کال کې چې پاکستان جوړېدلو د پاکستان د جوړښت څخه مخکې پر هماغه میز د هماغه افرادو اشخاصو له کبله یا د هماغو په واسطه باندې CIA جوړه شوله. کنیور دي کې که څوک دا زموږ خپرونه ګوري، د CIA، د ISI او د پاکستان د تاریخ تولد تاریخ د وګور په ګوګل کې دی وګوري، په چټ GPT کې د مرکي یو تاریخ به درته پر کوم میز کې چې و دغه جوړ شول سره هغوی محوري نقطه هم دغه نقطه حتی اسرائیل هم ورسره یادېږي. حتی هغه د موساد او هغه اسرائیل هغه هم پر همدغه میز باندې خو بیا لږ توپیر سره په کلونو کې و، په یو واحد نقطې لپاره جوړ شول. پاکستان د کور دننه پښتون سره په لانجه کې ده، مقبوضه پښتونخوا سره، بلوچ سره په لانجه کې ده، سند سره په لانجه کې ده، کشمیر آزاد کشمیر وګړو سره په لانجه کې ده، بغیر د څو پنجابیانو څخه وتلي چې هغه په راحت هم دي، خوشحال هم دي، په استراحت هم دي، نو ټول پاکستان ته ور اچولی ده. بل خواته پاکستان وایي چې ما پسې هندوستان ملامت ده، افغانستان ملامت ده، بنګلادیش ملامت ده، ایران ملامت ده او زما خواته چین ملامت ده. پر دغه محور باندې لوبېږي چې هم کور په دننه او هم د همسایګانو سره ارتباطات په هغه لیول باندې دي چې تقریبا نوک واورې ته خبره سره رسېدله تر دغه اندازې پورې. خبره د پاکستان په ذات کې ده، په ذات کې په دې معنا چې جوړښت هم دې لپاره شوی دی. هم په کور دننه خلکو څخه څرمنه ویستله او هم په دې خطې کې دا خطه د آبادي او ترقي لپاره نه سره پرېږدي، ځکه سره نه پرېږدي چې هلته بادار د امریکا هغه نه غواړي دغه خطه پر خپو باندې ودرېږي، نه غواړي افغانستان هغه حقیقي جغرافیوي موقعیت چې کوم الله عزوجل ورکړی هغه څخه برخمن شي، نه پرېږدي دلته تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، قرغیزستان یا ایران یا ورته نور مملکتونه په خپل منځ کې هغه پروژې پلي کړي یا شروع کړي لکه ټاپ و ټاپیک، اسیاګزار، رای راجورد، ورته نور پروژې چې مانحت پاکستان سره کوي په دې خطې کې. پروژه هم هغه پروژه ده. تاسو به د یو د پاکستان سیاست مدار ده، هغه دا ډېره غټ خبره کړې ده. هغه وایي د پاکستان په څېر دغه مملکتونو یا دغه ولایتونو څخه ده چې هلته د سهار د 8 نه تر 10 بجو پورې مزدورکاران راځي کینی، څوک رنګمال راځي، مزدورکار راځي، هغه ځي چې چا سره کار وکړي، چا سره خټګري وکړي، چا سره خښتې وچلوي، چا سره ریګ جي کړي او چا سره کور جوړ، چا سره صفایي وکړي. وایي پاکستان هم د هماغه چوک په صفت باندې ده. نړۍ او نړیوال، شرق و غرب، شمال و جنوب، لوی قدرتونه، واړه قدرتونه چې د فتنې لپاره د جګړې لپاره په دې خطې کې افراد او اشخاص غواړي، پاکستان ورته چې لبیک زه درته ولاړم. حتی تاسې تقریبا وګورئ د اسرائیلو سره مرسته د فلسطین په غورځولو کې که هغه تاریخ چا نه په یاد کړي، شک و شبه پکې لرو. تقریبا دغه بله ورځ چې ورکړه ټرمپ د صلح بورډ شورا کې تقریبا 2000 پنجابي عسکر یا د پاکستان عسکر د فلسطین د غورځولو پرځولو لپاره اسرائیل ته ولېږل، فلسطین د غورځولو لپاره اسرائیل ته ولېږل. یعنې دا واضح پیغام سره ورکوي چې پاکستان نه خپلواک دی، پاکستان آزاد دی، پاکستان د یو کړۍ لخوا نه کنټرولېږي، هم په داخل کې د خپل ولسونو یا د ملتونو د قومونو د بې انسجامۍ لپاره او هم په دغه خطې کې د مملکتونو د بې انسجامۍ لپاره، د هغوی د بې اتفاقۍ لپاره، هم په کور دننه پاکستان اداري اور بل کړی ده او هم په دې خطې کې اور بل کړی ده. کار وکړي. مننه کوم محترم. دلته په افغانستان کې اوسنی حاکمران حکومت دی که له ده څخه پخواني څو حکومتونه سره تیر شول یا دلته چې هر څوک په افغانستان کې واکمن وو خپل ګاونډیانو سره پر داسې محور باندې اړیکې غوښتلې چې خیر پکې وي. همدغه کرزي صاحب تقریبا تر 24 پورې پاکستان ته ورغلو، غوښتنې د تبادله احترام قایلېدلو ترې وکړلې، پر هغه محور باندې ترې غوښتنه وکړلې چې راځي د افغانستان او پاکستان ارتباطات په هغه لیول باندې سره جوړ کړي، دواړو مملکتونه خیر پکې وي. هم هغه اشرف غني ورغلو، هم اوس حاکمرانو حکومت نه غواړي چې په هغه لیول باندې بل چا سره مصروف کړل شي، ځکه محمد صاحب محترم افغانستان لسیزو جګړو ځپلی دی.
لسیزو کالو دلته ناخوالۍ سره تېرې شوي دي. زه په دغه محور کې په دغه عصر زمان کې دې ته نه یم بیکاره چې زه د نوې جګړې لپاره دغه وکړم، فوزونه سره تیار کړم، دغه لپاره تیاري سره ونیسم، یا دغه د بربادۍ او د غورځولو بربادۍ لپاره کار او پروګرام سره جوړ کړم. زما لپاره د کونډو، د بورو، د یتیمانو، د بیکاره ځوانانو د کاري فرصتونو د برابرول، د مادونو د استخراج، د بیا د افغانستان په خپو درولو پلانو پروګرامونو لپاره زه باید فرصت ولرم، همغه ته وخت ولرم، همغه ته ریسورس ولرم، همغه ته نړۍ او نړیوالو سره ارتباطات ولرم. په دغه شرایطو کې نه غواړم زه پاکستان سره مشغول شم، نه غواړم پاکستان سره په هغه محور باندې زه مشغول شم چې زه د باسازۍ له پروژو څخه وروسته پاتې شم. یو دویمه نقطه چې زه نه غواړم، پر دغه فرضي کرښه باندې محمد صاحب محترم دوه قومونه سره بیل شوي دي، منګل دی خوا دی اخوا هم دي، شینوار دی خوا دی اخوا هم دي، توري دی خوا دی اخوا هم دي، قومونه سره بیل شوي دي. زه چې دې خوا نه دښمني پیل کړم، چا سره دښمني پیل کړم محمد صاحب محترم؟ زه خو انسان او انسانیت پیژنم، زه خو اسلام او اسلامیت پیژنم، فرهنګ او کلتور او هغه عنعناتو ته زه ژمن یم چې زه وایم چې دا زما همسایه ده. زه وار وکړم په چا باندې وار وکړم، زه وژنم څوک وژنم، زه خو د دوی سترګې نشم خپلولی چې هر څوک مې د خپل اهدافو لپاره لاسونو لپاره چې هر چا باندې بمبار وکړلو پروا نه کوي. صرف د پاکستان د یو نقل قول ده چې وایي سبسه پهلے پاکستان، نه ما ته سبسه پهلے افغانستان نور کارونه هم دي. زما شریعت ده، زما اسلامیت ده، زما انسانیت ده، زما کلتور ده، زما فرهنګ ده، زما ژمنتیا ده چې هغه ماته اجازه نه راکوي چې په هر چا باندې زه وار وکړم. د دغو د محورونو د دغه معیارونو په مد نظر کې نیولو سره زه بیا هم غواړم پاکستان سره ارتباطات پر هغه لیول باندې ولوبوم چې لاره صلح ته وي، لاره تفاهم ته وي، لاره تجارت ته وي، لاره سیاست ته وي، او پر دغه منطقې کې د افغانستان د غورځولو پرځولو پلان د پاکستان نور بیا کور دی آباد شي. څنګه محمد صاحب محترم هغه پښتو کې متل دی وایي سکور په یا زغال پر مینځلو باندې نه سپینېږي. پاکستان ته پویلو باندې هېڅ نه کېږي، ځان هوښیارول دي. دا چې موږ خبرې مو که ډاکټر صاحب او تک صاحب خبرې وکړلې، دا مو د خپل د ملت د هوښیارتیا لپاره وکړلې. موږ په دې باندې پوهېږو چې پاکستان زموږ خبرې نه اخلي او نه اوري او نور باندې باور کوي او نور تګلاره ترې جوړوي. اوس موږ ته منشور پاته چې خپل ځان ورسره جوړوو. پاکستان دلته فرموله اچوله د افغانانو پر منځ کې د بې اتفاقۍ، د یو بل نه منلو، یو بل خپو ته وهلو، یو بل غورځولو، یو بل پرځولو، یو بل بدنامولو. هر کله چې دغه فرمول مات کړلو، پاکستان دغه رژیم مرداباد شلو، افغان زنده‌باد شلو. پاکستان فرمول اچوله د افغانستان د تعلیم او تحصیل شاته پاتې کېدلو او ټکنالوژي سره فاصله اخیستلو. لسیزې پاکستان ټکنالوژي باندې ځان سنبال کړلو، افغانستان لسیز سنبال نه کړو شلو. راځئ ځان سنبال کړو ورباندې. که اوسني شرایطو کې ژوند غواړي، بقا غواړي او د دشمن سره همسطحي غواړي، ځان به سنبالوي. لکه وزیر صاحب د دفاع چې سفرونه وکړو، سیده سفرونه وکړل، همدغه تړونونو ته وساحت ورکول، په داخل کې هم په ټکنالوژي باندې کار کول، دغه لپاره د ځوانانو روزل، دغه لپاره تعلیم او تحصیل باندې کار کول، چې تر څو باندې زه د دشمن سره همسطحه شم، چې تر څو زه پاکستان سره په لیول باندې د ټکنالوژي په لیول باندې برابر نه شم، همداسې مړی ورته ګورم، یا ورته خیرې کوم یا ورپسې نفلونه کوم. که بیا ورسره همسطحه شولې، بیا چې هغه یو راواروي ته به دوه واروي، چې هغه در باندې یو تضمین غواړي به دوه تضمین ورسره غواړي، نړۍ سره ارتباطات هم جوړوي. بل محمد صاحب محترم راځي په داخل د افغانستان کې پر هغه محورونو باندې سره کار وکړو چې هغه محورونه لار جوړوي چې نړیوال سازمان ته لار سره پیدا کړو. د دغه نړیوالو سازمانونو کې نشتون د افغانستان سبب د دې کېږي چې پاکستان د دې څخه سوء استفاده وکړي په دې باندې چې زما غږ نه اوري، زما د یتیمانو غږ نه اوري، زما د کونډو غږ نه اوري، زما د بورو غږ نه اوري، زما د هغه د امید کم د 500 ځوانانو د موادو مخدر باندې شوخ د هغوی غږ نه اوري. دا بله ورځ چې پکتیکا خوست کې بمبار کړو، د هغې غږ نه اوري. ځکه نه اوري چې زه پر هغه لیول باندې نړۍ او نړیوالو لا هم نه یم پېژندلی. دغه پېژندلو وساحت نور هم به سره پیدا کړي چې تر څو زه پاکستان سره په هغه لیول باندې خبرې وکړم، نړیوالو سټیجونو ته لاره پیدا کړم، ځان سیال کړم. محمد صاحب محترم واضح دې کړله خلاصه د کور د آباد محمد صاحب که غواړو چې پاکستان سره سترګو په سترګو شو، د هرې خبرې جواب ورته ځان به سیال کوي. د امام غزالي رحمت الله علیه هغې نقل قول دی، هغه وایي چې هر کله د دشمن کوم ابزارو ته لاس پیدا کړلو، د کوم ابزارو باندې چې ته ډارولې، ته غورځولې او ته پرځولې او ستا د سرنګونۍ سبب سره کېدلو پر تا باندې بیا دغه زده کول، لاسته راوړل فرض شول در باندې. اوسني شرایطو کې هندوستان او پاکستان سیالو سره یو قدم هم چې پاکستان زیات واخلي، هندوستان 3 قدم اخلي.
هندوستان 4 قدم واخلي، پاکستان 5 قدمه سره واخلي، مګر افغانستان په کور دننه مشکلاتو کې سره ګیر وو، سترخکیل وو، بهرنۍ سیالۍ ته سره برابر نه وو. اوس الحمدلله فرصت هم ده، امکانات هم شته او دغه ظرفیت هم شته ان شاء الله لازم چې له دې څخه استفاده وکړو او هغه ظرفیتونو ته لاس پیدا کړو چې پاکستان پر هغه لیول باندې بیا د افغانستان پر خاوره باندې، د افغانستان پر شخصیتونو باندې، د افغانستان پر تاریخ باندې، د افغانستان پر ناموس باندې رشخند ونه وهي او تر سوال لاندې رانولي چې تر څو زه همدومره کمسیال وم، زه ورسره برابر نه وم، زه ترې نشاط وم، بیا به زه او ته صرف دومره ویو چې نړۍ زموږ غږ واورئ. او له ملل متحد څخه هم د جمهوریت وختو ترافیک جوړ دی. هغه وختو کې به پارلمان وکیل ته، وزیر ته او رئیس ته به لارې بندېدل، سړکونه بندېدل، مګر ټیکسوانان به تمام ورسره اخیستي وو، منډې ورپسې وهلې. ملل متحد باندې هم حساب نه کوو، نور باندې هم حساب نه کوو، ډیوالو سره غواړو، مګر حساب پر خپل ملت باندې کوو، په خپل نظام باندې، په خپل حکومت باندې کوو، په نتور باندې کوو چې بیدار شي. دشمن هوښیار دی، دشمن با تجربه دی، ټکنالوژي ته لاس برابر کړی دی، هغه ته باید سره یو شو.